بسم الله الرحمن الرحیم. نن منګه د ریالیزم او د نیو ریالیزم تیوري ترمنځ توپیر تر بحث لاندې نیسو چې دا ډول تیوري چې دی په نړیوال سیستم کې څه توپیر لري، یا که داسې ووایو چې دا چې د کلاسیکل ریالیزم یا د ریالیزم تیوري موجود و، نو بیا نیو ریالیزم تیوري ته ضرورت څه و چې هغه رامنځته شوله. نو دا یو ډېر اساسي فرق لري. که په دغه اساسي فرق باندې تاسو پوه شولئ، نو د راتلونکي چې نور څونه فرقونه دوی لري تر مابین کې هغې باندې ټول باندې تاسو پوهېږئ. نو دغه د ریالیزم تیوري چې ده، دا تیوري وایي چې د انسان کړه وړه او د هیوادونو کړه وړه چې دي د انسان د خواصو یا د انسان طبیعت په اساس باندې تغییر خوري. یعنې دوی وایي چې دا د انسان د خپلو ګټو په اساس، د خپلو غرایزو په اساس او د مطلب آشنایي په اساس، او دا چې انسان یو حریص ده، په همدې اساس باندې چې ده انسان خپلې ګټې تعقیبوي، او دا چې د انسان د هیوادونو په راس کې ده، نو همدغه د انسان د خواصو په اساس باندې هیوادونه خپلې ګټې تعقیبوي. یعنې دوی وایي چې دغه د هیوادونو کړه وړه چې دي د انسان د طبیعت په اړه لري. نو د انسان ریالیستان چې د انسان ښه نه ګڼي، نو دوی وایي چې انسان د خپلو ګټو، شخصي ګټو، منافعو په اساس باندې کړه وړه ترسره کوي. نو په نړیوال سیستم کې هیوادونه هم دغه رقم دی چې هر هیواد د خپلو ګټو په اساس باندې برخورد کوي د نورو هیوادونو سره. خو بیا دا نیو ریالیستان دی بیا بل څه وایي. دوی وایي چې اصلا چې دغه د انسان کړه وړه او د هیوادونو کړه وړو بیهیویر چې دي، دا د نړیوال سیستم پورې اړه لري، دا د انسان نیچر پورې اړه نه لري، د انسان خواصو پورې اړه نه لري. مثلا دوی اوس مثال ورکوي چې ګوري، مثلا زه مثال داسې درکوم، دوی اوس ګوري تاسو په منځني ختیځ کې د اسرایلو او د فلسطینو ترمنځ شخړه ده. نو اوس چې کوم جنګ روان ده، دا په نړیوال سیستم کې یو خواته یهود او پلویان دي، بل خوا مسلمانان او پلویان دي. نو پخوا چې دا حزب الله، همدارنګې مصر، ترکیه، عراق، سوریه، ایران، سعودي عرب او تقریبا ټول عربي هیوادونو دوی نه غوښتل چې له هغه سره ستونزه رامنځته شي د اسرایلو سره. نو دا چې سیستم داسې شو چې مثلا په نړیوال سیستم کې په منځني ختیځ کې شخړه رامنځته شوله، نو هیواد دغه سیستم مجبور کړ. مثلا پرون چې دا د عرب لیگ یا د عربانو اتحادیې مجلس په مصر کې و، او هغې د اسرایلو دغه تیاری وغانده. نو که چیرې دغه سیستم کې جګړه نه وای، نړیوال سیستم کې په منځني ختیځ کې، نو هېڅکله هم نه عرب لیگ چې ده په قاهره کې یا په مصر کې دغه غونډه ترسره کوله. نو دوی وایي چې دغه نړیوال سیستم چې ده، په نړیوال سیستم کې کوم حالات چې رامنځته کېږي، هغه د هیوادونو د انسان دغه کړه وړه تغیروي. مثلا یو څو هیوادونه یو طرف ته شي کمونستان شي، بل طرف ته شي هغه ډیموکراتان شي، دې ترمنځ جګړه کوي، سړه جګړه او ګرمه جګړه. نو نور هیوادونه مجبوریږي چې یو خوا ونیسي. نو نیو ریالیستان چې دي، په دې فرق باندې تاسو پوه شئ، ریالیستان چې دي دوی چې دغه د هیوادونو کړه وړه د انسان د خواصو پورې ربط ورکوي، چې انسان بد ده، نو هیوادونه هم چې دي د خپلو ګټو په اساس باندې خپلې ګټې تعقیبوي. یوه خبره. او دا نیو ریالیستان چې دی وایي چې دغه هیوادونه چې کوم کړه وړه ترسره کوي، دغه د نړیوال سیستم په اساس باندې تغییر خوري. نو نړیوال سیستم ته په کتو سره هیوادونه عمل او عکس العمل ښیي. نو په دې هیله چې په دې فرق پوه شي، او راځي نورو فرقونه اوس لولو. اوس دا فرقونه موږ ګورو او مثالونه هم درکوو چې تاسو په ډېر پوهېږئ ورباندې. لومړی توپیر تاسو وګورئ. لومړی توپیر چې دا دی ډېر بحث په دغه هغه باندې کوي، هیومر بیهیویر باندې ډریون بای. نو دا ریالیستان وایي، خواني یا کلاسیکل ریالیستان وایي چې ازمپشنز دا د دوی دغه فرضیه ده. دوی وایي چې هیومن بیهیویر ډریون بای سیلف انټرست، پاور اینډ سیکیورټي. دوی وایي چې دا د انسان کړه وړه چې ده، دا د شخصي ګټو په اساس باندې، د قدرت په اخیستو باندې، د امنیت په اخیستو باندې، په دې باندې چې دا تغییر کوي د انسان. یعنې انسان خپله نفع ګوري، نفع په اساس باندې به انسان دا خپل دماغ او خپل حرکت دا تغییروي. نیو ریالیستان به وایي چې نه، تاسې نه ده هغه پورې. دوی وایي چې دغه بیهیویر چې ده، د انسان بیهیویر دا چې ده shaped by the structure of international system seeking security and survival.
دی وایي چې نه دغه د انسان دغه کړه وړه چې دي دا د نړیوال سیستم په اساس باندې تغییر خوري. اوس زه تاسو ښه مثال در کوم. اوس ګورئ د اسرائیلو او د فلسطین جګړه ده، نو دغه نیوریلستان وایي چې دا سیستم کې چې ده اوس مشکل راغی. یو خوا اسرائیل سو د هغې پلویان سو، بل خوا فلسطین سو د هغې پلویان سول. مثلا اوس ځینې داسې هېوادونه چې پخوا یې جنګ نه غوښته، مثلا لبنان سو، مصر سو، ایران سو، دا هغه هېوادونه دي چې دوی پخوا جنګ نه کوه، خو کله چې اسرائیلو په فلسطین باندې حمله وکړله نو دغه نړیوال سیستم چې دو طرفه سو، منځنی ختیځ په دو طرفه سو، یو خوا یهود او د هغې ملګري، بل خوا مسلمانان شول. نو اوس په دې حالت کې چې ده د ایران ولسمشر هغه دا خبرې وکړې که چیرې دا جنګ نور وغځېږي نو موږ مداخله کوو. په لحاظه دوی وایي چې دغه د انسان کړه وړه چې دي نړیوال سیستم تغییروي، نه دا چې انسان دغه له تهداب نه چې ده هغه بد ده او د خپلو ګټو په اساس باندې هغه هر څه ته ګوري. نو دوی وایي چې صحیح ده، ریالیستان به مده پورې صحیح وایي، خو اصلا موضوع دغه رقم ده. دا موضوع چې ده دغه نیو ریالیزم تیوري چې ده اصلا دغه انټرنیشنل سیستم موضوع چې ده د کینټ وارډز رامنځته کړه. بل توپیر د نور توپیرونه چې دي د همدغه پاس توپیر په اساس باندې دي. مثلا دوی چې دا ریالیزم چې دا ډېر فوکس چې ده دوی دغه یو براډ یعنی سټیټ بیهیویر باندې، پاور ډاینامیکس باندې، وار الاینسز باندې کوي. نو ریالیستان چې دی چې دي دغه د هېوادونو په کړه وړو باندې، قدرت اخیستو باندې، جنګ کولو باندې او د نورو هېوادونو سره اتحاد کولو باندې ډېر بحث کوي. خو نیو ریالیستان چې دي بیا دوی ډېر د سپیسیفیک یا مشخصه هغه نقطه چې ده دوی د انټرنیشنل سیستم باندې بحث کوي. نو دوی د انټرنیشنل سیستم ته ګوري، انټرنیشنل سیستم دوی تجزیه کوي په همغه اساس باندې چې ده د هېوادونو کړه وړو د انسان کړه وړو تغییر خوري. مثلا دوی بیا ګوري چې نړیوال سیستم کې قدرت کومه خواته ده، څو قطبیتوب ده، سټیټ څه شی کوي. نو په همدې اساس باندې چې ده دوی د خپل د انسان کړه وړه تر بحث لاندې نیسي. دریم توپیر چې ده هغه یونیټري ده او بل سټرکچرل ده. یونیټري په دې معنا چې ریالیستان وایي چې دغه سټیټ as unitary actors with own goals and interest. دی وایي چې نړیوال سیستم کې چې ده د هېوادونه چې دي دا یوازینی لوبغاړي دي او دوی د خپل دغه اهداف لري او خپلې ګټې لري چې هغه تعقیبوي. بیا دغه نیو ریالیزم دی بیا وایي چې صحیح ده بالکل چې دغه سټیټ چې دي په نړیوال سیستم کې یوازینی لوبغاړي دي، خو داسې ده چې دوی دغه نړیوال سیستم ته په کتو سره خپل کړه ترسره کوي او د ریشنل اکټرز دي، یعنی د سټیټس په سر کې څوک دي هغوی د عقل څخه کار اخلي او بیا چې د نړیوال سیستم ته ځواب ورکوي. مثلا د عربو اتحادیې پرون په قاهره کې دوی مجلس وکړ او د ټولو د رایو په اتفاق سره د اسرائیلو دغه برید یې وغندل. نو دوی ریشنل اکټرز دي، دوی د عقل په اساس باندې فیصله کوي په نړیوال سیستم د تغییراتو پر اساس باندې. څلورم توپیر د ریالیزم او د نیوریالیزم دا چې بیلنس اف پاور ده. دا ریالیستان چې د بیلنس اف پاور باندې ډېر تاکید کوي او دوی وایي چې د بیلنس اف پاور یا د قوا توازن ډېر مهمه ده، ځکه دوی اوس مثلا مثال ورکوو چې دوی اوس د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ دغه د قوا توازن برابر نه ده، ځکه اسرائیل ډېر فوز او اسلحه لري او ټکنالوژي لري او مقابل کې فلسطین څه نه لري. نو دوی په مادیاتو ډېر بحث کوي چې باید مادیات د بل هېواد سره تاسو باید بیلنس کې وي، باید یو شان وي، یو ډول وي. او بیا نیوریالیستان دوی هم په بیلنس باندې ډېر تاکید کوي او دوی چې ده دوی انتهایی زیات په دې تاکید کوي. دوی وایي چې نړیوال سیستم چې مخته روان ده په بیلنس باندې روان ده. نو که چېرې په نړیوال سیستم کې بیلنس ونه اوسېږي، نړیوال سیستم بیلنس خرابېږي، تعادل خرابېږي، بیا جګړه رامنځته کېږي. مثلا داسې مثال ورکوي چې هغه د سوړ جنګ په دوران کې د شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د مادي وسایلو ترمنځ دغه بیلنس برابر و او په همدې اساس باندې چې ده
دغه دواړه هیوادونه جنګ ته مستقیما سره لاړل نه، نو دوی وایي چې دغه یو قطبیتوب، دوه قطبیتوب، درې قطبیتوب دا ټول چې دي د بیلنس اف پاور په اړه لري. نو که چیرې څومره بیلنس د هیوادونو ترمنځ یو شان وي نو هغومره چې دا په نړۍ سیستم کې دومره مشکل نه رامنځته کېږي. باید په آخر کې وایي چې د ریالیزم تیوري پخوا ویلي دي چې د مؤسس یا د کې ډېر زیاته برخه اخیستل شوې چې اخیستې ده هغه هانس مورګنتاو ده، او نیو ریالیزم کې چې ده هغه بیا کینټ والز ده. که دې تاسو دغه ویډیو ډېره مفیده تمام شوي نو دغه چینل تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو ما ته هم یو ګټه راورسېږي. مننه.